زمونږ غېږه درته خلاصه ده، که د تخار عسکر ده، که د خوست عسکر ده، که د بدخشان ده، که د ننګرهار ده، که د قندهار ده، زمونږ ورونه یاستئ. الله مو راوله چې 100 راځئ، 200 راځئ، چې 200 راځئ، 300 راځئ. هر یو ته 10 زره 20 زره افغانۍ هم ورکوو، د کور خرچه هم ورکوو، ټوپک دې هم ځان سره نر غوندې کور ته ویسه، ټانګونه به مونږ ته پرېږدي. صحیح ده پیلوټ؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. پیلوټانو ته وایم سهار له سبا تیاري سټارټ کړئ او راځئ له خیره هلمند او کندهار کې ناستې وکړئ له خیره سره، غاړه کې م ګلان در اچوه، راتلونکي کې به زمونږ پیلوټان او که تسلیم نه شولې او میدان هوایي ونیوه، بیا هم په همدغه تیارو پسې تړو، ګوره کش کوم ورپسې پوه شولې. هغه نه ښه خبره دا ده چې سهار له ننه دا اوس نه له خیره تیارو ته پروازونه ورکئ، که جیټ دي، که چارماشینه دي، که آریانا د کار او د راځئ، څوک یې وروره ګله په لوګر کې کته کوئ، څوک یې په قندهار کې کته کوئ، څوک یې په هلمند کې داسې غر او بر ټولې تیارې راوړئ. بیا تاسو وګورئ چې موږ په دوی باندې څه کوو، او تاسو به نازوو هر پیلوټ چې یوه تیاره راوړي $1,00,000 انعام ورکوم د ما له خوا نه. راوړئ تیارې م کته کوئ وروره. چا چې جیټ تیاره راوړله هغه ته $2,00,000 انعام ده. چا چې آریانا هغه راوړله ده هغه دپاره $50,000 انعام ده. تیارې راوړئ، ذاتي مو په دې ټانګونو خوړین کړلو، دومره ډېر مو راخوشي کړي، سړیه تیارې راوړئ. نو راځئ، الله مو راوله، مونږ درته لبیک وایو. هغه وخت چې مجاهد به ټوپک نه درلوده، د الله تعالی نصرت وګوره. عسکره دغلته د سر ګریوان کې کته که چې ته له دومره لوی قوت او طاقت سره بیا هم ماتې، بیا د پوستې محاصره د طالب چې له یو زوړ زنګین ټوپک سره راغلی، نن وروره لیزري قطي دي، سرې قطي دي، وروره فاتح ځواک ده، عمري لښکر ده او بدري لښکر ده. دا غازیان دي چې داسې یو په بل پسې در خوشي، والله که داسې ورته مرګ ښکاري لکه سړی چې د ټوخي شربت چکي، د مرګ داسې پروا هم نه کوي. او د ټوخي شربت سړی چکي ګوره لږ سخت وي که نه، داسې هغومره سختي طالب ته مرګ هېڅ اهمیت نه ورته لري. ځکه دا مرګ دلته په دې جي کې لیکل سوی ده، مرګ نه خلاصون. What is this? No. چې هر چېرته لاړ سې مړ کېږې. مرګ دې شته، خو چې د بې غیرتۍ په بستر مرې، یا لکه د ګوډاګۍ ادارې عسکرو غوندې صلیبي ټوپک دې په غاړې، یا لکه د اعظمي زوی لکه غویی غوندې پروت چې ویستلی و داسې زمبېده. هغه په امریکا کې تعلیم کړی، دوی خو وایي د امریکا کې تعلیم وکړي هغه نه وژل کېږي. د طالب لیزري ټوپک د امریکایي له تندي و له سینې و له زغرې وته. تا په امریکا کې د څه شي کړي دي؟ خو یا به د کوم نیر ته ټوپ اچولی، یا به کوم ونې ته لکه بیزوګي غوندې ختلی. دغه د امریکانو ټریننګ ده، خو ودې لیدل دلته دې ولیده